ډیګري سیکوینس د یو ګراف د ډیګریو نوشته کول په داسې شکل باندې چې یا د لوی څخه وکښنی حد ته او یا هم د کوچنی څخه ولوی حد ته نوشته کوو عبارت د ډیګري سیکوینس څخه دی. ډیګري سیکوینس اصلا د ارنجمنت دی، ترتیب د لوی څخه وکښنی حد یا د کوچنی څخه ولوی حد ته چې نوشته کوو دا ډیګري سیکوینس دی. مثلا زه یو ګراف لرم د ام ا د ام بی د هم سی. اوس د ا ډیګري څو ده؟ 2 ده. د بی ډیګري مساوي کیږي په 2 باندې، د سی ډیګري مساوي کیږي په 2 باندې. دا 2 دا اصلا ترتیب نه غواړي، دا خپل ترتیب دی. صحیح دی؟ نو زه راځم د دغه ګراف پر ځای باندې مثلا 2 2 2 دا ډیګري سیکوینس دی چې زه نوشته کوم. صحیح دی؟ ورپسې مثلا دا بل ګراف دی A B C D E. د A ډیګري څو کیږي؟ 2 ده. د B ډیګري څو ده؟ 4. د M 4. د C ډیګري 2. د D ډیګري 3. د E ډیګري 3. دا ډیګري سیکوینس نه دی. که چیرې زه په یو ارډر باندې نوشته کوم هغه عبارت د ډیګري سیکوینس څخه دی. نو یا د کوچني حد څخه لوی حد ته او یا هم د لوی حد څخه کوچني حد ته. په دې ځای کې لوی حد څو دی؟ 4. ورپسې بیا 3 بیا 3 بیا 2 بیا هم 2. دغه عبارت د ډیګري سیکوینس څخه دی. ښه، اوس دلته په دې ځای کې ماته ګراف راکول سوی و. دغه ساحه کې ماته اصلا دغه ګراف راکول سوی دی. دغه ګراف راکول سوی دی. د دې ګراف د روی څخه زه د دې دغه ډیګریانې نوشته کوم. اوس که چیرې دا رقم و چې مثلا ډیګریانې درکړي وي او درته ویلې چې ګراف یې رسم کړه، زموږ هدف اصلي دغه شی دی چې دا باید ووایو. مخکې موږ ته ګراف راکړی و، د ګراف د روی څخه موږ تاسو ډیګري نوشته کوله یا د ګراف د روی څخه مو ډیګري پیدا کوله یا ډیګري سیکوینس. اوس کله چې بیا ډیګري سیکوینس درکړی وي او تاسو ته وایي چې وایي ګراف یې رسم کړئ، د دې دپاره وایي د دغو دپاره ګراف رسم کړئ. دا مثلا دا اول دی، ورپسې دا هم دوهم. اول وارې د دې دپاره چې زه ګراف رسموم اول شرط څه شي و پکښې کې؟ زه باید ورټکسونه وګورم، د ورټکسو ایج وګورم. که چیرې هغه جفت عدد وه زه کولی سم زه ویلی سم چې دا ګراف واجب دی او کولی سم چې رسم یې کړم. او که نه وه جفت نمبرونه نو بیا ډایرکټ موږ وایو چې یا دا نیسو کولی چې رسم یې کړو. صحیح دی؟ اوس مثلا دغه اول ګراف یې راکړی دی 2 3 3 5 4 4. که چیرې زه دا ټول اعداد سره جمع کوم شاید تاسو دا فکر وکړئ چې مثلا دا زموږ څخه وخت نیسي. که چیرې ټول سره جمع کوو 3 3 3 دغه 5 تاک اعداد څو دانې پکښې کې دي؟ 3 دانې پکښې کې دي. موږ تاسې په دغه کې ویلي وو هینډ شیکینګ تیورم کې چې د تاک ډیګریانو درلودونکي هغه باید چې د جفت دغه درلودونکي وي، حدو درلودونکي وي. اول یا 4 وي یا 6 وي یا 8 وي یا 2 وي. اوس په دې ځای کې دا تاک دی. دا ګراف رسمیږي که نه رسمیږي؟ نه رسمیږي. نو موږ وایو چې دغه اول ګراف چې دی دا نه رسمیږي. صحیح دی؟ زما اصلي هدف بل شی دی چې زه بل ځای ته ځم. ورپسې دوهم په دوهم سوال کې راته وایي د دغه ګراف دپاره د دې ډیګریانو دپاره ګراف رسم کړي. اوس په دې ډیګریانو کې د تاک اعدادو دا یم 5 دا هم 3. د تاک اعدادو اتعداد یې جفت دی. دغه اول شرط که چیرې زه پر تطبیق کړم دا خو دغه کېږي دی ځینې ووتې در اول شرط. موږ دا رقم فکر کوو چې شاید دا ګراف رسم سي. اوس په دې ګراف کې ټوټل څو ورټکسونه دي؟ دا 1 2 3 4 5 دانې ورټکسونه دي. موږ تاسې په کمپلیټ ګراف کې وایو چې د یوه ورټکس دپاره که چیرې موږ تاسې کمپلیټ ګراف رسموو د هغه دپاره د ایجو تعداد چې دی n - 1 دی، n - 1. نو کله چې ته مثلا 5 دانې ایجه ولرې، 1 دا یم مثلا 2 دا یم 3 دا یم 4 دا یم 5 دانې ورټکسه ولرې. په 5 دانو ورټکسو کې یو دانه ورټکس یې دا رقم چې هغه 5 دانې ایجه ولري. داسې امکان لري. موږ تاسو چې کمپلیټ ګراف ویلی وو، په کمپلیټ ګراف کې ستاسو دغه شرط په یاد دی چې موږ ویلي وو موږ که چیرې یو کمپلیټ ګراف موږ نوشته کوو د یوه ورټکس دپاره n - 1 ایج لري. n - 1 دا معنی چې په دغه کې په دې ګراف کې ټوټل څو ورټکسه دي؟ 5 ورټکسه دي. که چیرې زه غواړم چې دا کمپلیټ ګراف کړم
نو به هر ورټکس ته 4 دانې ایج ځي 4 دانې ایج. اوس په دې ځای کې ماته راکړی دی 1 2 3 4 5 دا ګراف ټوټل 15 دغه دی 15 ورټکس دی. په 15 ورټکس کې داسې امکان لري چې یو ورټکس ته 15 ایج ولري نه لري. په دې خاطر باندې سلف لوپ خو زه نه پرېږدم پکې کې زه وایم چې وامزه سیمپل ګراف غواړم چې راسم یې کوم صحیح دی سیمپل ګراف. نو زه وایم چې وام دا ګراف رسمیږي که نه رسمیږي دا ګراف نه رسمیږي. د دې در مخه موږ تاسو اوس یو تیورم وایو د حول حکیمي په نامه باندې یو تیورم دی. د دې در مخه چې موږ تاسو هغه تیورم ته ولاړ شو یا هغه تطبیق کو اول ځینې دغه لارې دي چې دا تطبیق کوو که چیرې دا لارې نس در دغه ټول لار ووتې بیا وروسته هغه تیورم ته راځو هغه تطبیق کوو یا هغه الګوریتم تطبیق کوو صحیح دی. ورپسې راځو و دریم ګراف ته. په دریم ګراف کې وایي یو ګراف دی 4 دانې ورټکسونه لري 4 دانې ورټکسونه دا مثلا یو A ورپسې دا مې مثلا B ورپسې دا مې هم C او دا مې هم D. دا یو ورټکس دا هم بل ورټکس دا هم بل ورټکس دا هم بل ورټکس صحیح دی. اوس په دا لاجیکل موږ تاسو فکر ورته کوو د لاجیک موږ تاسو ویلي او په خپل فکر کې سنجو چې دا ګراف د رسمیدو وړ دی که نه دی د رسمیدو وړ. اوس په دې ځای کې وایي مثلا A 3 ایج لري دا یو دا 2 دا 3 صحیح دی. ورپسې B څوانې لري B 3 لري دا هم یو دا 2 دا هم 3 صحیح دی. C څوانې لري دا هم 3 لري دا یو دا 2 دا 3 او D دغه C دا حساب C څوانې لري یو دانه لري. اوس دا امکان لري چې دا رقم یو ګراف مستاس رسم کو ولې کچیر زه مثلا A ته 3 دغه ورکوم 3 ایج ورکوم نو په درو ایجو کې یو دانه اتمن ودې ته راځي او و B ته کچیر زه 3 نه ایج ورکوم یو دانه ایج اتمن ودې ته راځي و D ته که زه 3 نه ایج ورکوم خو یو دانه ایج اتمن ودې ته راځي. اوس دا C د یو ایج خاوند څو دغه ډیګري یو څه لکه یا نسبه د یو نو زه وایم چې هم دغه ګراف دا هم نه رسمیږي. شپږم دا ګراف غواړو چې وګورو چې دا ګراف رسمیږي که نه رسمیږي. اول په دې ګراف کې ټوټل څو دانې ورټکسونه دي 1 2 3 4 5 6 7 دانې ورټکسونه دي 7 دانې ورټکسونه دي دا معنی چې یعنی دا یو ورټکس دا دوهم ورټکس دا دریم ورټکس دا څلورم ورټکس دا مثلا پنځم ورټکس دا شپږم ورټکس او دا هم مثلا اووم ورټکس دا اووه ورټکس شول صحیح دی. اوس په دې اووه ورټکسو کې دی وایي 2 دانې ورټکسونه دا رقم دي چې هغه 6 دانې ایج لري یا ډیګري 6 ده. تاسو دا فکر وکړئ چې دغه اووه دا 6 ده صحیح دی او د دې 6 ده ډیګري. اوس کله چې د دې ډیګري 6 سي ټوټل څو ورټکسونه دي ټوټل اووه دانې ورټکسونه دي کچېرې د دې ډیګري 6 سي دا د معنی چې یعنی ودغه هر یو ته دی باید یو دانه ایج ولري او ورپسې دغه بل د دوهم چې 6 دانې لري دا هم باید چې به هر یو ته یو دانه دغه ولري ایج ولري صحیح دی. مګر په دې ځای کې یو دانه ورټکس سره کوم دي چې هغه یوازې یو ایج لري دا ګراف رسمیږي نه دی پاسیبل چې موږ تاسو راسم صحیح دی. نو ودې ته هم نشته چې دا نه رسمیږي. بل ګراف مثلا راکړی دی وایي تاسو دا ګراف وګورئ چې دا ګراف والیډ دی رسمیږي او کنه رسمیږي صحیح دی. اوس په دې ځای کې ټوټل ورټکسونه 1 2 3 4 5 دانې ورټکسونه لري صحیح دی. 5 دانې ورټکسو کې 1 2 3 4 دانې ورټکسونه دا رقم دي چې هغه د تاک نمبر ډیګریانو درلودونکي دي خو تعداد یې جفت دی یعنی تر دې دغه ووتی تر دې شرط ووتی یا په اسلام باندې موږ دا فکر کوو چې دا رسمیږي صحیح دی. ورپسې دا رقم دغه نسته داسې ورټکس نسته چې دا هغه د ډیګریانو شمیر دی دغه ورټکسو تر شمیر اضافه وي ستا په کې دا ټوټل 15 ورټکس دي داسې ورټکس نسته چې هغه در 4 اضافه دغه ولري ډیګري ولري نسته په کې او نو دوهم شرط د تطبیق وړ سپر صحیح دی. کله چې مثلا یو ګراف یا دغه ډیګري سیکوینس تر دغه نظریه ووتی چې مثلا په هغه کې تاک عدد نسته دغه د عددو شمیر مثلا تاک دی او خو وتی ډیلیټ سو مثلا
یا مثلا د ورټکسو تعداد یې دا رقم دی چې مثلا 15 ورټکس پکې دي او د یو ورټکس ډیګري چې دا مثلا 6 ده هغه ځنی وتی ډیلیټ سو اوس دا چې دی دا نه سم ډیلیټولای د دې لپاره چې زه دا پروف کما یا دا ثابت کوم چې دا ګراف د رسمول وړ دی کله رسمول وړ نه دی د دې لپاره موږ د حواله حاکمیت تیورم څخه استفاده کوو